سلامونه نیکې هیلې اخترابات مې قبول کړئ د ټکنیک یوټیوب چینل او فیسبوک باندې درنو لیدونکو خدای وکړه جوړ به وای خوږو دوستانو لکه څنګه چې ما تېر یو پوسټ کړی و چې مثلا څنګه د فیسبوک ویډیوګانو ته کپي رایټ فعاله کړو یعنې ویډیوګانې مو چیکینګ شي چې کپي رایټ دي یا نه دي نو د دې دپاره څه کول پکار دي یا څنګه کولی شو چې خپل ویډیوګانې معلومې کړو. لومړی خو دا چې تر ټولو د مخه تاسو خپل فیسبوک اپډیټ کړئ. کله مو چې فیسبوک اپډیټ کړ را به شئ تاسو خپل ډیشبورډ ته کله چې خپل پروفیشنل ډیشبورډ ته راغلی نو د هغې وروسته به تاسو څنګه وکئ تاسو به راشئ خپل پروفیشنل ډیشبورډ ته دلته به راشئ دلته چې هره برخه کې تاسو مثلا زه دلته راځم ریل ته ریل کې ما راواخیست یو دغه ریل کله مې چې دا راواخیسته د هغې وروسته نیکسټ باندې کلیک کوم چې نیکسټ باندې مې کلیک وکړ دلته لاندې راځم ګورئ دلته ان کپي رایټ چیک دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ دلته تاسو وګورئ دلته سیو سیټینګ فور فیوچرز ریل دا به وګورئ دا چیک په نوي لګېدلی دا چیک په ولګوئ دا به آف وي دا به تاسو آن کړئ چیک په ولګوئ ښه نو ستاسو هره ویډیو چې وي هغه به څنګه کیږي چیک کیږي. کپي رایټ چیک یوزولی ټیکس لیس دین 30 سیکنډز یعنې 10 سیکنډ هم نه اخلي. وروسته به دلته ډن کړئ را به شئ پلی لیست به ورته انتخاب کړئ د هغې وروسته دلته مثلا هر ډول ډسکریپشن مو ویډیو ته ورکولو زه دلته ورکوم چې ډیلی ورډز نو د هغې وروسته څنګه به وکړئ هشټګ مو که ورکول هشټګ ورکړئ را به شئ شیر باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې شیر باندې کلیک وکړ نو ستاسو ویډیو چې کله اپلوډ ته لاړه شي ستاسو ویډیو چې کله اپلوډیږي نو تاسو ته هلته خپله کپي رایټ چیک هر څه خپل خلاصیږي تاسو ته به یې ولیکي تاسو به یې پخپله وګورئ. نو هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي طریقه مو زده کړې وي تر بله دغسې ویډیو مو په پاک رب سپارم الله په امان ښه شي ښه وختونه.